له مالان میډیا څخه وروستیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په تهران کې د چمتووالي په غونډه کې لومړنۍ بریا خپله کړه. پرون د فوټسال ملي لوبډلې چې په ایران کې ده د تهران له سفیر څخه چې د ایران په پریمیر لیګ کې لوبیږي د چمتووالي په لوبه کې 3-2 وګټله. د افغانستان لپاره فرزاد محمدي، عبدالغفار صادقي او سید حسین موسوي یو ګولونه ووهل. مجید مرتضی به د کافا په ټورنمنټ کې د ګډون لپاره د سرطان په 29مه له 14 لوبغاړو سره تاجکستان ته ولاړ شي. د ننګرهار ولایت د ورزش ریاست له لوري د رویداتو ولسوالۍ د روداتو ځوانانو په نوم د 14 لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیپ بال سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو د پیل لوبه د شهید وقاص او اتلان لوبډلو ترمنځ وشوه. اتلانو لوبډلې د لوبې پچه وګټه او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 10 اورونو کې سیالۍ لوبډلې ته 104 منډې هدف ورکړ. په مقابل کې د شهید وقاص لوبډلې ټاکل شوی هدف 8 اورونو کې پوره کړ او لوبه یې وګټله. ټاکل شوی د دغه سیالیو پر دوام به نن پنجشنبه د موج رویدات او شاهد کمال لوبډلې د لوبې ډګر ته ښکته شي یا د سیالۍ به 10 ورځې دوام وکړي. د پکتیکا ولایت د زیړوک ولسوالۍ د وراژړه سیمې د ځوانانو له لوري د 23 لوبډلو ترمنځ د والیبال اختریز سیالۍ د مجبور زادران لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې 12 ورځې دوام وکړ پای لوبې ته د مجبور زادران او خوست ولایت فیض لوبډلو لار موندلې وه چې په پایله کې مجبور زادران لوبډلې خپل کولی شول خپلې سیالۍ فیض لوبډلې ته د 3-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړي او اتلولي یې خپله کړه. د یادو سیالیو موخه مشرانو، ځوانانو او ماشومانو ته د سالم تفریح چمتو کول وو. هیره د نوي چې د یادو سیالیو په پای کې غوره لوبډلو ته چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. په کابل کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د وزن پورته کولو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند وزن پورته کولو فدراسیون له لوري د یاد فدراسیون په تمناتیک کلب کې د کابل د 4 کلبونو د 40 ورزشکارانو ترمنځ د وزن پورته کولو سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې 2 ورځې دوام وکړ په 10 وزنونو کې ترسره شوې او له مختلفو کلبونو څخه په مختلفو وزنونو کې ورزشکارانو لومړی، دویم او دریم مقامونه ترلاسه کړل. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته کپونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو په لړ کې افغان ابدالیانو خپلې لومړۍ لوبه کې د امان الف لوبډلې ته د لوبې په 49 اورونو کې 288 منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډلې په ګټه زبید اکبري 9 لوبډل مشر شاهد الله کمال 15 نور علي زادران 15 اکرام علي خیل 14 او ریاض حسن 20 منډې وکړې. دغه لوبه اوس هم روانه ده. ترایمي یو ګام میلان ته نږدې شو. د رسنیو د راپورونو له مخې د پروتو کلب د ترایمي د خرڅولو په باره کې خپل دریځ ټیټ کړی او حتی موافقه یې کړې چې ایراني ستوری میلان کلب ته په کمه اندازه وسپاري. میلان چې تر اوسه د ترایمي لپاره رسمي وړاندیز نه دی کړی ډیره لیوالتیا لري چې ایراني بریدګر سان سیرو ته راشي. له همدې امله پروتو چې مخکې د ترایمي لپاره د 25 میلیونه یورو غوښتنه کړې وه اوس پلان لري چې د دې لوبغاړي د پلورلو لپاره یوازې 20 میلیونه یورو ترلاسه کړي. ترایمي په تیر فصل کې د پرتګالي لیګ غوره ګول کوونکی شو او په وروستیو کلونو کې یې په پروتو کې په زړه پورې لوبه وکړه. او د سعودي عربستان الاتحاد کلب پریکړه کړې چې د ریال ماډرید د پخواني ستوري کریم بنزما او د چلسی پخوانی ستوري انګلو کانټا له اخیستلو وروسته یو بل برازیلي ستوری سعودي عربستان ته راولي. د ډیوید ارنسټاین د راپور له مخې اتحاد کلب د فابینیو د اخیستلو لپاره 40 میلیونه یورو ورکوي.
داسې ښکاري چې د لیورپول کلب هم د دې لوبغاړي پلورلو ته لیواله دی او غواړي دا معامله ژر تر ژره پای ته ورسوي. دا لوبغاړی د 32 میلیون یورو ارزښت لري. د سعودي عربستان الفتح کلب هم د لیورپول کپتان اردن هندرسن په لټه کې دی.